سلام دوستانو، زه توفیق نازی د مایکروسافت اکسل 2019 په ابتدایي کورس کې ستاسو کوربه‌توب کوم. مخکې له دې چې تاسو دا کورس تعقیب کړئ، تاسو باید د مایکروسافت پروګرامونو لکه د ریبن له کارولو څخه بلدتیا ولرئ. لکه د مایکروسافت ورډ کې چې کوم ریبن موږ پوښښ لاندې نیولی دی، چې همدا ریبن کولی شي موږ سره مرسته وکړي چې په دې ریبن کې موږ سره مختلف ټابونه دلته موجود دي چې هر ټاب ځان ته د کمانډونه دي، لکه د هوم ټاب څخه د انزرټ ټاب ده، د لیاوټ ده، فرمولا ده، ډیټا ده، ریویو ده، پریویو ده، هیلپ، همداراز نور ټابونه نور کمانډونه چې دلته ضروري دي. نو د دې کورس په تکمیلولو کې باید تاسو په دې سره کافي اشنایي پیدا کړئ چې موږ څنګه کولی شو چې یو مایکروسافت ورک شیټ ایجاد یا جوړ کړو، لکه څنګه تاسو دلته وینئ. څنګه کولی شو په هغې کې تغییرات راوړو، لکه د شیټ رینیمول دلته موږ ځان سره لرو. څنګه شیټ رینیمولی شو موږ دلته. همداراز راځو دلته موږ د چاپولو په برخه کې څنګه یو ورکشیټ چاپ کړو دلته. همداراز راځو د ډیټا څنګه انزرټ کړو دلته پکې. همداراز راځو ډیټا څنګه محاسبه کړو دلته. د دې کورس په تکمیل کې به تاسو په دې باندې کامل او پوره اشنایي ترلاسه کړئ تر څو موږ وشو کولی تاسو سره په دې برخه کې پوره مرسته وشي. نو هیله ده موږ سره پاتې شئ تر څو د مایکروسافت اکسل په برخه کې موږ راټول شوي معلوماتو څخه تاسو خوند واخلئ. هیله ده موږ سره تر اخره پاتې شئ او دا کورس تعقیب کړئ. د اوس لپاره خدای په امان. زموږ وروستۍ ویډیوګانې هم وګورئ.